لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو له لوري په ګډه په 34 ولایتونو کې د دیني علما کرامو د ثانویې عالیې او عالمیې درجو کلنۍ ازموینې پیل شوې. د لوړو زده کړو وزیر په حضور کې په رسمي ډول په بلخ ولایت کې د دیني علما کرامو د ازموینو پرانیسته وشوه. د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ښوونې او روزنې برخو د اختصاصي مسلکي او ارواپوهنې تعلیماتو او همدارنګه تربیتي علومو او ارواپوهنې د 15 څانګو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دویم پړاو کلستر پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب جوزجان ولایت ته په خپل رسمي سفر کې د یاد ولایت دینی علما کرامو له ازموینو څخه لیدنه او څارنه وکړه. یکشنبه د لوړو زده کړو وزیر د دینی علما کرامو له ازموینو څخه د لیدنې او څارنې په بهیر کې فاریاب ولایت ته سفر وکړ. د هیواد په 34 ولایتونو کې د دینی مدارسو له طالب العلمانو او فاضلانو څخه د ثانویې عالیې او عالمیې درجو د کلنۍ ازموینو دویمه ورځ په بریالي ډول پای ته ورسېده. د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون مسؤلینو د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې د افغانستان ښوونیزو او لوړو زده کړو بنسټونو پیاوړتیا ملي کنفرانس په اړه معلومات ورکړل. دوشنبه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د لوړو زده کړو بنسټونو د حقوقي کلینیکونو د مسؤلینو د ظرفیت لوړولو په موخه په کابل پوهنتون کې د محصلانو خدمتونو د همغږۍ ریاست لخوا درې ورځنی سیمینار جوړ شو. د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په مشرۍ ځانګړې کمیټې د بلخ او کندوز جامعاتو لپاره د استادانو ګمارنې په موخه ازموینه واخیسته. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین د دیني علما کرامو کلنۍ ازموینو د بهیر څخه د څارنې او کتنې په لړ کې نن د کندهار ولایت دیني مدرسو له ازموینو څخه لیدنه او څارنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر د هیواد مختلفو مدرسو دیني علما کرامو له کلنیو ازموینو څخه د څارنې په لړ کې د بلخ ولایت دیني مدرسو له ازموینو څخه څارنه وکړه. چهارشنبه په کابل ښوونې او روزنې پوهنتون کې د افغانستان ښوونیزو او لوړو زده کړو بنسټونو پیاوړتیا ملي کنفرانس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین جنوب لویدیځ زون ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د اروزګان ولایت دیني علما کرامو د کلنۍ ازموینې له جریان څخه لیدنه او څارنه وکړه. او پنجشنبه د افغانستان ښوونیزو او لوړو زده کړو بنسټونو پیاوړتیا ملي کنفرانس پای ته ورسید. د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت له لوري په ګډه د هیواد ټولو دیني مدرسو کلنۍ ازموینې چې له تېرې شنبې ورځې پیل شوې وې نن په بریالۍ توګه پای ته ورسېدې.